سلامونه نیک هیله په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نړۍ په ځینو سیمو لکه نیپال، افریقا او د هند په ځینو برخو کې تر اوسه ښځې په یو وخت کې 2 یا زیات میړونو ته ودول کیږي. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکئ سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د ګونګړي علامه ده هغه هم ووهئ. دغه رواج له تاریخي پلوه په تیبت، چین، بوتان او د نړۍ په ځینو نورو سیمو کې شته و. دغه پدیده تر ډیره په هغه تنګسمینو سیمو کې شته و چې د خوراک له کمښت سره مخ وي او ښځو کولی شول چې شتمني لاسته راوړي. چیني یرغل له دغې رواجه خلک منع کړل، خو د دې سربیره اوس هم په ځینو چینی سیمو کې دا رواج شته دی. تر اوسه پورې د کینیا، تنزانیا، نایجیریا او جنوبي امریکا په ځینو قبیلو او ټولنو کې یوه ښځه له ډیرو نارینهو سره ودونه کوي. دغه ډول ودونه تر ډیره د ورونو ترمنځ کیږي. کومه ښځه چې د پردیو په پرتله له 2 خپلو سره واده وکړي سوکاله او آرامه ژوند لري. په یوګنډا هیواد کې هغه ښځه چې د کار له امله مختلفو سیمو ته نقل او حرکت کوي په مختلفو ځایونو کې میړونه لري. د اولاد نسبت یې مور ته کیږي او پلار ته یې نسبت دومره مهم نه بلل کیږي. امریکایي څېړنه وایي چې د کورنۍ مختلفو غړو سره واده په اسیا کې خلکو ته دا فرصت ورکوي چې د ځمکې ملکیت له ځان سره وساتي. په همالیا کې خلکو خپلو زامنو ته یوه ښځه د دې لپاره کوله چې ځمکه یې تقسیم نشي، ځکه اکثره شتمني یې ښځې پسې لیکل کیږي. امریکایي تلویزیون 100 کاله مخکې په دې اړه یو راپور خپور کړی و چې پکې د یو هندي فامیل کیسه چې له یوې ښځې 2 میړونه او 3 بچیان جوړ وو خپاره کړه. دواړه میړونه سره ورونه وو، د دوی کارونه یو ځای او ژوند یې په یوه کور کې له ګډې میرمنې سره کاوه. میرمنې ویل چې له دواړو میړونو سره په یوه اندازه مینه لري. دغه رنګه ودونه د هغه کورنیو لپاره چې 2 نارینه ولري ضروري ګڼل کیږي. په دغسې ورونو کې بیولوژیکي حقیقي پلار معلومول پسې څوک ځان نه ستړی کوي. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ.